د شاهزید پوهنتون محصلین وایي له یوټیوب څخه په درسي موضوعاتو کې ګټه اخلي. د شاهزید پوهنتون یو شمېر محصلین زیاتوي ګڼ علمي موضوعات چې موږ ته خپلو پوهنځیو کې تدریس کیږي د هغو اړوند اضافي معلومات په یوټیوب کې په ویډیو شکل پیدا کوو او ډیره مرسته یې راسره کړې ده. دغه پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل فرهاد وایي. نوم مې فرهاد دی، د خوست شهزاد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل یم. یوټیوب ډېرې زیاتې ګټې لري. کله چې موږ په کلاس کې کوم درس ووایو هغه موضوع اړوند سم پوه نه شو، نو یوټیوب کې چې سرچ کړو د هغې اړوند ډېرې زیاتې ویډیوګانې پیدا کیږي، د هغې اړوند ډېر مهم معلومات پیدا کیږي. نو موږ د موضوع په اړه ډېر ښه پوهېږو، نو د هغې نه تاسې کولی شئ چې استفاده وکړئ او ډېر څه له هغې زده کړئ. ژورنالیست حمید ژوند د یوټیوبر کېدلو او یوټیوب اړوند وایي چې هر کار مثبت او منفي اړخونه لري. یوټیوب هم یو ګټور جوړښت او رسنۍ ده چې اوس وخت کې د ښوونځي، مدرسې او پوهنتون په څیر د ارزښت وړ ګرځېدلی شي. هر برخه مثبت یا منفي اړخ لري. یوټیوب هم همداسې شکل، همداسې یو آپشن دی. کولی شو چې موږ له یوټیوب څخه د مدرسې، مکتب یا د پوهنتون په څیر استفاده وکړو. په هغه کې ډېر ګټور معلومات پیدا کیږي، په هغه کې ډېرې ګټورې ویډیوګانې پیدا کیږي. که موږ د یو کتاب په لټه کې په کتاب پیدا نه کړو، کولی شو یوټیوب ته مراجعه وکړو او موږ د هغې د برخې ویډیو په ویډیو شکل وګورو. یعنې موږ ته هم استاد شو، یو ښه درد شو، یا البته یو ښه درد شو. نو په ټوله کې له یوټیوبه موږ کولی شو چې ښه ګټه واخلو. بلخوا د شاهزید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد وحیدالله زیار بیا وایي چې یوټیوب کې د معلوماتي ویډیوګانو ترڅنګ د پوهې برخې ویډیوګانې هم پیدا کیږي او ترې استفاده کولی شو ترڅو زموږ د پوهې برخه ورسره لوړه شي. که چېرته موږ یوټیوب یوازې د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره استفاده کوو، نو عموما په یوټیوب کې د پوهې برخه، د پوهې د علم اړوند بلها ویډیوګانې شته، بلها چینلونه شته، د دنیا پرمختللي پروفیسران هغلته شته، اویلیبل دي. موږ باید د هغوی لیکچرونه وګورو، د هغې څخه مختلف کسبونه زده کړو. هر هغه کسبونه چې موږ پکې علاقه لرو هغه باید زده کړو، هغه باید تعقیب کړو. د دې سربیره د دنیا په تړاو، د دنیا د مختلفو هیوادونو، مختلفو سیمو په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړو. یوټیوب یو اپلیکیشن دی چې آنلاین وسیلې په توګه کار کوي چې تاسو ته اجازه درکوي څو د هر ډول منځپانګې او ژنار ویډیوګانې اپلوډ او وګورئ. دا د 2015 میلادي کال په شااوخوا کې د 3 ځوانانو لخوا رامنځته شو. اوس مهال له 1 میلیون څخه زیات خلک هره ورځ یوټیوب کاروي.